که د خلکو خبرو نه ځان بچکول غواړې که نه که غواړې چې یو داسې کار وکړو چې هېڅوک را باندې خبرې نه وکړي هېڅوک را باندې تنقید نه وکړي نو داسې یو کار نشته. خلک به په تا هر کار چې خامخا کار ساتي په هر صورتحال چې به په تا باندې خامخا تنقید کوي خامخا به خبرې کوي. نو دا ما ذاتي نظریه نه ده دا د دنیا یو دستور ده چې خلک به په تا باندې که ته ښه کار کوې او که ته بد کار کوې خلک به په تا باندې خامخا کاري او خامخا به تنقید در باندې کوي او هر سړي ته یو خپل حق حاصل نه. دا په زراو په عرباو خولې ته نسي بند کولی. د خلکو خولې بند کول دا کار ناممکن ده. داسې ته نسي کولی چې ته داسې یو کار وکړې چې غواړه تا بلکل مني چې ته بلکل ټیک خامخا به تا به څوک خلاف وي یو داسې خوراک پوخ کړي که نه چې هغه په زراو کسان وخوري سواو کسان یې وخوري نو دا چې به څوک بیماري څوک په ترخه ډېر خوري څوک په خواږه ډېر خوري هر سړی به مختلف قسم خبرې پکوي که نه خامخا به پکوي. نو دا تا دې پر ناممکن ده چې ته یو داسې خوراک پوخ کړي چې کوئی څوک خبرې نه پکوي ځکه چې هر سړی خپلې ذایقې مطابق خبرې پکوي. نو د خلکو خولې خبرې بند کول چې دوی خبرې تا پسې نه کوي په تا باندې تنقید نه کوي دا یو ناممکن کار ده. خپل کوشش خپل هڅه خپل محنت دا به همیشه جاري ساتي. د خلکو خبرو ته چې کله هم تا د خلکو خبرو ته پام وکړلی سوچ وکړه په هغې ورځ باندې ته ناکام سې مخته نسې تللی چې ته مخته ځې نو د خلکو خبرو او تنقیدونو سره به خامخا مقابله کوي. دا صلاحیت دا طاقت په جان چې دا برداشت په جان چې خامخا پیدا کوي چې خلکو په تا باندې خبرې کوي او دې باوجود به خپل کوشش او خپل محنت جاری ساتي. دا په ډېرو غټو غټو خلکو باندې تنقیدونه او شکایات او خبرې پسې شلې دي.